تاسو به جنرال صاحب کله خپل قرضونه له پاکستان نه اخلئ ځکه تاسو خو هم ډېر سخت قرضداری دی دا څه ګاډې واډې وایي نو څه تاسو رقم قرضدار قرضداری دی دی و تاسو قرضدار دی تاسو سفیر ونیو مثلا هغه په خپل کتاب کې چې ما د جامې وایستې او ما کې زنځیرونه واچول لکه حیوانات تاسو به کله د دوی سفیر کې زنځیر اچوئ که دا قرض نه دی یعنې مونږ هم یعنې باید مونږ هم سفیر کې زنځیر واچوو خو دلته دا طبعا نن تاسو هغه هم ویلي ول چې مونږ چې څوک په تیږه ولي مونږ به په لوټه ولو نو چې په لوټه یې ولې که زنځیر نشو پکې چوئ یا د کل یو عرض خو کوی شي کله چې تاسو د هغه جنرالانو انتقام له امریکایانو نه واخیسته چې جنسي تیری یې پرې کړی و بیا مونږ هم مونږ خو چاته انتقام نه پرېږدو یو بل مونږ چې کله له هغه کتاب کې لیکلي چې ما نه جنسي تیری وکړ زه به اوس ټول لینکونه درکم ټول راپورونه د بي بي سي به درکم ټول مکمل به درکم خپله کتاب کې لیکل شوي د خپله لیکلي تاسو ودرېږه زه به اول د هغه افغان غوږونه باید تاو کمه او د هغه امریکایانو نه انتقام واخلم چې زما د اردو عسکرو ته یې ویلې فاک یو فاک یو د منصور د وژل دغه مال ودرېږه فاک یو څه معنی فاک یو لعنت فاکینګ مطلب ټیل دی وهم مثلا زه تاسو چې فاکینګ یعنی دا چې ټیل دی وهم فاک مطلب د ننالت فاک یو خیدی ما له خوا تا ته فاک یو ما له خوا تا ته فاکینګ ولې تا ویلې چې دا پاکینګ ډېره ښه معنا ورکوي خلاصه خو هغه خبره خو خلاصه اوس دا راته چې د منصور هغه لیلا مې چې کړی هغه به کله راوړی د منصور د وژلو د خبرې نه مه تښته نو حاصل خبرې نه تښتې په پاکې مکې مه تېروه پاکستان نه قرضونه کله اخلئ لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه کله چې ما د خپل هغه افغانانو انتقام له تا نه واخیسته چې د امریکایان د زما په انګړ راوستل اول زه تا سم کم تا د سړي زوی کم هغه ډېر اسانه تا ربان راوستلي وو تا چچن راوستلي وو تا پنجابیان راوستلي وو نه یم غوږ نیسه بیا وروسته مایک خلاص کړم لږ صبر خو وکړه خو کنډتار تا پې باندې تیر که پنجاپای ما راوستی پاکستان وزیر اعظم د تا په وخت کې راته نیم کابل د پاکستان په بیرغونو باندې ورته پوښلی وو بارډر منیجمنټ تا ورسره کړی وو د ناټو سپلای ټول د تا لپاره د پاکستان د دولت اړیکې وي استخباراتو خو پیالې نه دي څکلي د هغه کې انټرکانټیننټ ته به غره ورکې وای دا د دولت او د دولت اړیکې وي څومره تاسو اخلاق بیا دغه دي نو تاسو اخلاق بیا دغه دي اخلاق ته څومره بې شرمه بې حیا انسان یې چې بارډر منیجمنټ ورسره کوي دا د دولت اړیکې دي د ناټو سپلای درته کوي د دولت اړیکې دي نو دا د ما اړیکې څه شی دي د ما لکه چې د ګوجرانو د کوچیانو اړیکې دي او یا زه درته دولت نه ښکارم ته څومره احمق سړی بارډر منیجمنټ دې وکړه فوج دې لاړ هلته په تورخم کې دې ولید سوځېدلې پراټې او چای وایي موږ پاکستان فوج نه ډېره مننه کوو ډېره مننه کوو چې کله طالبانو دې قدر کړه ټول اخواته واوښتی ډېره مننه یې کوله دغه افغانستان ته چې په میلیونونو میله اسلحه راغله ټانګونه راغله رینجر ټول دغه پاکستان نه راغله نو تا یو ورځ تا ته سوال پیدا شو چې ته اوس ما ته انتقام بیا زه څه رقم انتقام واخلم خو سور ور بال در روزانه هسې مې بس غږیې که نه چغې اسمان ته وختلې ته راځې یو سړی د غیرت خبرې وکړي چې کم از کم ده کې خو لږ غیرت وي چې یو سړی خپله بې غیرت وي یو سړی خپله احمق وي یو سړی خپله رذیل وي هغه راجګېږي په بل باندې نیوکې کوي یو سړی خپله غل وي بل ته وایي ته غل یې وسړی د تاسو خو هغه انجام سو د تیارو په لکیو کې بسته کابینه دې لاړله په 15 د اګست باندې هغه ته ورغلله څه ورته وایي ایسای ته سلنډر سوله پارلمان رئیس دی ولسمشر مرستیال دی ټول عمر د پاکستان خلاف خبرې کولې لاړې په چاشټر تیارې کې اسلام آباد کې ورته کاته سولی خدای مو بیخ شین که چې سړی درته د حاجي شاهین درته ښه برابر کړي او در باندې در خوشي کړي
خدای مو تباه و برباد که ته راځې ته په طالب باندې نیوکه کوې ظالمه طالب هغه قهرمان دی چې د ملي اردو هغه سرتیر یې د امریکانو له بنده خوشې کړل چې امریکان یې وژلي وو وایي تر هغو نو مذاکرات چې تر څو د دا کسان نه یې خوشې کړي طالب هغه قهرماني چې ګونتانامو نه خپل بندیان په زوره خوشې کړه تبادله څه معنی زور باندې زور خدایم بیخ شین که فدا وروره دا خلک پوهې که کنې چټي مې اعصاب مه خرابوه دا کوم غوړ سړی را پیدا کوي نه جنرال صاحب نن یو بله نادره وکړه یو دانه لایف ته راختلی ووایه موږ چې امریکا ته تللي یو موږ په ویزټ تللي یو په سیاحت باندې مال د دنیا ویزټ خو 3 میاشتې 6 میاشتې 9 میاشتې دا ویزا وي تاسو مال 4 کاله ووتلو موږ بیا د روان یو او اختارونه د جنرال صاحب وایي د جنرال صاحب په لایف کې ناست یو موږ تلوین کوي او دا د وها د مال زه صحیح ده